خار کې د شنوارو کلی ته راغلی تورخم ته تللي کوم چې زموږ هېوادوال راستانه شوي دي د ګاونډ څخه پیغورونه سد د چې ورته وکړه ای مفتونه چې خفه نه شي شینواری دی عزیز دی دا خو زموږ اوس نشته دی زموږ هم د خدمت د لارې لاروي او د ډګر یو غړی و السلام علیکم ورحمت الله ډېر وخت بعد په جلال آباد ښار کې د شینوارو کلي ته راغلی نو نورخان شینواري اوس په زیاتره خلک وایي چې په جلال آباد ښار کې د شینوارو کلی نو نورخان شینواري ماشاءالله دوی دلته ډېر کورونه زموږ عزیزان دي شینواري دي نو په جلال آباد ښار کې د کلي ته یې نوم ورکړی دی د شینوارو کلی او دا هم بس یو ابتکار دی تاسو کړی دی ماشاءالله او ټول عزیزان دلته په یو ځای باندې اوسېږي د مړي ژوندي دا ټول سیستم خوشبختانه جوړ دی نو نن راسره نورخان ورور موږ ورته د ګروپ کې ورته ملګري زمری وایي د خدمت په ډګر کې ماشاءالله زمری دی تورخم ته تللي کوم چې زموږ هېوادوال راستانه شوي دي د ګاونډ څخه په زور او په جبر باندې د هغو خدمت ته ورغلي او خوشبختانه زمری صاحب لکه څنګه چې موږ ورته ویلي په تورخم کې ډېر خیریه بنسټونه خیریه ادارې زیاتره افغانان ټول راغلي وو د دوی هرکلي ته او خوشبختانه خلک هلته ډېر ډزمن شوي وو خو چې دې خوا کله غوښتل د خلکو دا پراخه سیمې ډېر زیات خوشحاله خو ګرمي وه نو جالبه خبره پکې جالبه نه ده خوندور ده پکې ځکه زمری صاحب موږ همیشه دعوت کوي که دعوت یې همیشه نه کولی بیا به جالبه خو خوندوره خبره پکې دا ده چې تورخم نه رالو بس سړی کلک شو چې د شینوارو کلي ته به راسره ځي او چیز کړو شینوارو شی به راسره ځي ولا زیګ چې خو دې راوړی دی زمریا کور ودان نه دي راوړی بس تاسو نه هم مننه چې د غریبې کورنۍ ته راغلی او زموږ هغه دعوت هم ومنه دا شین چې ډېر څه منې قبوله شین چې ته هم ضرورت لرو ده شین چې ته هم ضرورت به دې لرو د ګرمي ستړیا وه که نه ستړیا خو یوه خبره وه موږ خو مخکې هم دلته ډېر راغلي طاهر اتل خو اوس نشته دی زموږ هم د خدمت د لارې لاروي او د ډګر یو غړی و مخکې وایي چې دې وجې د زه رانم نو طاهر به مخکې داسې لږ شربت روحمزي لیمو دا مسالې دا تا ولې ما خو په دې خاطر را نه وړو شربت ولې چې په لاره کې موږ او تاسو لکه انرژي نه وڅښلې که نه لنډو دلته بیا چای ما تیار کړې مې لکه اوس دې نه مخکې د شربت زه راوړم یا بل څه یخ راوړم که نه نو ښه نه وي هغه څه وایي چې د اور څه وي په اور باندې موږ ګرمۍ والي او چای ښه چای ښه دې سره لکه تنده ماتېږي یا مشران وایي که نه او ستړیا مو سره وځي نو زما فکر دا و چې چای به نه ښه نه چای خو هغه څه وایي صد د چای ورته وکړه ای مفتونه صد د چای ورته وکړه ای مفتونه چې خفه نه شي شینواری دی عزیز دی دا خو زموږ د شینوارو قهوه دا خو زموږ ستاسو ډېره مشهوره ده نو زمری صاحب تورخم کې چې هېوادوال لا روان که نه زیاتره سره زموږ ستاسو خبرې وشي مسلکي خلک یعنې زیاتره د کاروبار زیاتره په کارخانو کې کارونه کوي انشاءالله تعالی زه وایم چې دلته به دا وطن کې به مسلکي خلکو ته موږ اړتیا لرو ضرورت ورته لرو نو خبره دا ده چې شینوارو په کلي کې ناست یو چای هم څښو او په دې بیتونو باندې به خبرې راغونډه کړو چې د سرتورې مور سعادت شاه د غمجنې خور اختر شاه ډاکټر شاه انجینر شاه د دې قوم په درد خبر شاه نو نورخان زمری چې د خدمت په ډګر کې زمری د خوشبختانه د قوم په درد باندې خبردار ځوان دی او بس په دې باندې خوشحالېږي چې مطلب د خپله منډه تړلی وي یا موږ د څوک داسې کار کې ټکه پوکه که نور څه نه دغه د هوچي او صد خو په اخلاص باندې کوي د دې خدمت د وجې کني نور سړی داسې ډېر تکړه نه دی خو داسې مطلب دا چې څوک یو کار کوي د هغې بیا نه هغه خبره به نه انشاءالله موږ هم غواړو او کریم دي انشاءالله چې دغه خپلو هېوادوالو او مسافرو لپاره خدمت وکړو او دا منډه تړله ورسره و دې کې اجر هم دی ثواب به وظیفې ته ځې که موږ سره بیا بس سبا خو څه دی چې هفتې ورځ د وظیفې ته بیا به راتلونکي پنجشنبه انشاءالله د جمعې ورځ باندې ما باندې غږ کوه زه د خدمت ته بس شپې یوه بجه باندې غږ ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه